لاندې بیله کې دوستانو دغه کوټیو کې خلک ایثار دي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو په سیلابونو کې بند پاتې لسګونه کسان ژغورلي دي. د هیواد په ختیځ کې د افغان حکومت ملکي او نظامي چارواکو د وروستیو سیلابونو له امله په اغېزمنو سیمو کې زیانمنو ته په بیړنۍ توګه رسېدنه کړې. د خالد بن ولید قول اردو ویاند وحید الله محمدي وایي د ژغورنې یا د عملیات د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د ځمکې او هوا لارې شوي چې په 1800 پروازونو کې له 150 زیات کسان له نړېدلو سیمو او د مرګ له ګواښ سره مخ سیمو څخه خوندي سیمو ته ویستل شوي. په ختیځ زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ځواکونو د ژغورنې عملیات پیل کړي دي چې په ختیځ زون کې د هوایي ځواک په واسطه باندې 18 پروازونه ترسره شوي چې د ننګرهار ولایت په بېلابېلو ولسوالیو او ځایونو کې 152 هیوادوال چې د سیلابونو کې بند پاتې وو خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. همداراز په ټول ختیځ زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قول اردو د ځواکونو له طرف نه ځمکني عملیات هم پیل شوي دي چې په نتیجه کې سلګونه هیوادوال ژغورلي دي. دغه راز د ننګرهار د اطلاعاتو امیر قریشي بدلون ویلي چې د تیرو 12 ساعتونو ورښتونو وروسته د رابطلو سیلابونو له امله د جلال آباد ښار او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي او ولایتي اداره هڅه کوي تر هر څه وړاندې زیانمنو ته اولې مرستې برابرې کړي. په ننګرهار کې وروستیو ورښتونو 15 تنه شهیدان کړي او شاوخوا 13 تنه ټپیان کړي. د مرکز جلال آباد او د ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لویې لارې هم تخریب کړي چې په یو شمېر ولسوالیو سره اوس هم د مرکز لارې قطع دي او خلک پرې تګ راتګ نشي کولی. ننګرهار ولایتي اداره هڅه کوي چې ټولو سیمو ته او بالخصوص اړمنو کورنیو ته لومړی اولیه مرستې ورسوي او همدارنګه هم ته د دې خلکو لاسنیوی وکړي. د یادونې ده چې په دې تازه مرجوب له سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د رابطلو سیلابونو له امله 1 شپېته کسانو ژوند له لاسه ورکړی او سلګونه نور ټپیان دي.